مولوي سیفالدین په خیر راغلی. ډېره مننه چې وخت هم راکړی. سلامت اوسئ، ستاسو نه مننه. لومړۍ پوښتنه به له دې ځایه پیل کړو چې له 2 اونۍ څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان د سولې مذاکرات پیل شوي دي. ولې داسې ویل کېږي چې ځینې ستونزې موجودې دي او حاکمه فضا تقریبا مقدره ده. راتلونکي څنګه ګورئ تاسو د دغو مذاکراتو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله محمد وعلى آله واصحابه ومن والاه. د افغانستان د سولې مذاکرات چې 15 ورځې وړاندې تقریبا په قطر کې شروع شوي دي، موږ ورته په ښه سترګه باندې ګورو او په دې معنا سره چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ مستقیما مذاکرات کیږي. په تېرو وختونو کې مختلفې غونډې د طالبانو او د افغاني هیاتونو ترمنځ په مختلفو هیوادونو کې ترسره شوي، خو هغې کاملا د افغانستان د اسلامي جمهوریت نمایندګي نه کوله. اوس الحمدلله یو همه شمول ټیم دی چې د افغانستان د ټولو اقوامو، د ټولو تنظیمونو، سیاستمدارانو او شخصیتونو نه پکې نمایندګي کیږي. البته د افغانستان د حکومت د چتر لاندې دا مذاکرات شروع شوي دي او دوام لري او قطع شوي نه دي. دا زه یو ښه پیلامه ګڼم او په دغسې اوږدو جنګونو کې چې په دنیا کې ترسره شوي دي یا په افغانستان کې چې دغه جنګ تقریبا 240 کاله کېږي چې په مختلفو اشکالو باندې دوام لري، د دې د مهار او کنټرول لپاره په طبیعي توګه باندې د وخت ضرورت شته دی. موږ باید دا حوصله ولرو چې که په لومړیو 2 هفتو کې موږ په اجنډا باندې توافق ته نه رسېدلي یا موږ طرزالعمل داخلي نه دی جوړ کړی، دا یو مشکل دی، خو موږ به انتظار کوو ځکه دا ډېره پیچیده او مغلقه مسله ده، وخت ضرورت دی. که څه هم زموږ ولسونه په دغې جزئیات او په دې تخنیکي مسایلو باندې نه پوهېږي، هغې فقط عاجل اوربند غواړي او عاجله صلح غواړي، خو هیله مندي شته دی چې انشاءالله موږ به له دې مراحلو نه وځو او یو بل مرحلې ته به داخلېږو. مولوي صاحب، تاسو ویلي چې مشکل شته دی، دا مشکل د چا لخوا دی؟ تاسو لخوا دی که مقابل لوري؟ موږ خو نو چې ګورو کوم ځای پورې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیئت پورې تعلق لري، چې کله کوم مسایل موږ د سره بحث کړي دي یا دوی موږ نه کوم د تعدیل غوښتنه کړې ده، موږ کوشش کړی چې حتی په 2-3 ساعتو کې په نیمه ورځو کې د هغې تعدیلات ته جواب ووایو. کله کله داسې هم کېږي چې زموږ غوښتنو ته بیا په یو ورځ کې هم جواب نه وي ویلی شوی، نو په طبیعي توګه باندې موږ په خپل برخه کې ډېر مشکل نه ګورو. هغې یو ترکیب دی، یو مجموعه ده، طبعا مسایل به حلاجي کوي او پوره دقت سره غواړي چې په دې باندې بحث وکړي، ځکه موږ اوس د مسایلو او د بحثونو دپاره بنیادونه او اساسات ږدو، دې ته اوس زیربنا جوړو. دوی هم کوشش کوي زیربنا یې محکمه او قوي واوسي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت هیئت هم کوشش کوي چې د یوې قوي زیربنا په اساس باندې بحث او مسایل ته ورداخل شي. د مذاکراتو نه مخکې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه دایره شوې وه. د لویې جرګې یوه غوښتنه دا وه چې د سولې مذاکرات دې پیل شي او د وینې تویدل دې ودرېږي، خو مذاکرات پیل شوي دي، تاسو ورته اشاره درلودله، اما د وینې تویدل نه دي درېدلي او جګړه لا په شدت سره دوام لري. د مذاکراتو د یو طرف په توګه ستاسو ځواب څه د دې برخې؟ بلې د افغانستان کې د صلح مشورتي جرګه په همدې اساس باندې دایره شوې وه چې خپل هیئت ته خود وضع کړي او هغه بندیان چې هغې سرنوشت لا معلوم نه و، د خوشي کېدو په رابطه باندې ملاحظات و، درانه جرایم یې ترسره کړي وو، نو بیا مشورتي جرګې یوازې دا نه چې د بندیانو د خوشي کېدلو مشورې ورکړي د افغانستان حکومت او د افغانستان مذاکراتي ټیم او د مصالحې عالي شورا ته، بلکې هغې څه نور شیان هم په خپلو فیصلو کې راوړل چې د آتش بس غوښتنه یې وکړله، د بندیانو غوښتنې سره پخوا کې د افغاني بندیانو د خلاصېدو غوښتنه یې وکړه چې کوم عسکر په ډېرو عادي جرایمو کې بندیان دي د نظام سره. نو اساسي غوښتنه د دې خلکو د اوربند وه، او اوربند خو ځکه اساسي خبره ده چې هره ورځ زموږ په هېواد کې په تعصب سره ووایو چې په لسګونه ځوانان په شهادت باندې رسیږي او په لسګونه میندې بورې کېږي، ښځې کونډې کېږي، ماشومان یتیمان پاتې کېږي، او دا ټول بوج د افغانستان په نظامونو باندې په آینده کې او په فعلي نظام باندې چې کله حکومتونه استقرار پیدا کوي، ثبات پیدا کوي، بیا دا یو ډېر لوی پیټی جوړیږي. نو همدا وجه ده چې
د مشورتي جرګې سپارښتنې دا وي چې باید د مذاکرات د شروع سره اوربند ته موږ لار پیدا کړو. موږ هیله مند دي چې کله موږ د داخلي طرز العمل نه فارغ شو او اجندا ته ور داخلېږو، په طبیعي توګه باندې به زموږ د اولویاتو نه او د لومړیتوبونو نه د اوربند پیشنهاد وسي او په دې باندې باید زموږ مقابل ته جانب هم فکر وکړي. هغې هم افغانان دي، هغې هم مسلمانان دي، هغې هم باید په دې خپلو خلکو ورحمېږي، په دې خپلو ولسونو باندې ورحمېږي. د اسلام د هدایاتو مطابق چې اوربند یو الهي امر دی او صلح یو الهي امر دی، دی باید د هماغه اساساتو په بنیاد باندې دې خبرې له توجه وکړي او نور په خپل ولس او په خپل خلکو باندې ورحمېږي. ډېره ښه زمینه مساعده شوې ده چې اوس خبرې موږ مسایل د خبرو د لارې نه حلولی شو، د جرګې د لارې نه حلولی شو. اصلا د جنګ ضرورت نور نشته دی. کوي چې هغوی به دومره زر اوربند ومني، ځکه داسې ویل شوي دي چې تر هغو پورې چې توافقنامه نهایي شوي نه وي اوربند به نه کېږي. تر هغه پورې خو موږ هم په دې باور یو چې طرزالعمل جوړ نه شي او اجندا ته ور داخل نه شو او اجندا نهایي نه شي، په طبیعي توګه باندې په اجندا کې به دا مسایل لري. خو زموږ هیله دا ده چې پس د اجندا نه د جوړولو نه او په هغې باندې توافق نه وروسته باید حتما اوربند رعایت شي او نور دا ناورین ته د پای ټکی کېښودل شي. یوه غوښتنه چې طالبانو کړې ده هغه دا ده چې د دوحې توافقنامه چې طالبانو او امریکا ترمنځ شوې ده هغه د دغو مذاکراتو اساس هم وټاکل شي. په دې اړه د ستاسو پلاوي موقف څه دی او که دا چیرې اساس ټاکل کېږي حقوقي تاثیرات به په افغانستان باندې څه وي؟ بلې په حقوقي لحاظ باندې موږ هم د دې قضیې یو طرفي او هغه طرفي چې اصلا د یو قانوني او د جمهوري نظام نه نمایندګي کوو، نو که دی مبنا او اساس د خپلو خبرو دپاره د دوحې توافقنامه بولي چې موږ د هغې توافقنامې جز نه یي، موږ په هغه توافقنامه کې حضور نه لرلو، موږ هلته امضا نه ده کړې، طبعا موږ به هم د یو حقوقي مرجع په حیث باندې چې ځان ته نسبت ورکوو، موږ باید هم یو مبنا ولرو. په دې مذاکراتو کې زموږ پیشنهاد دا دی چې زموږ د خبرو دپاره اساس او مبنا زموږ مشورتي لویه جرګه او د هغې هدایت دي. د دې ترڅنګ زموږ هغه اعلامیه چې په 29 د فبروري باندې چې کله توافقنامه په دوحه کې امضا کېدله، همدغه امریکایانو د افغانستان د حکومت سره یوه اعلامیه صادره کړې ده. زموږ دپاره هغه هم مبنا ده. د ټول نه لویه مبنا موږ دپاره او اساس د مذاکراتو زموږ د ولسونو غوښتنې دي او زموږ د دین احکام او سپارښتنې دي. زموږ دین په دې باندې اصرار کوي، مکرر په دې باندې اصرار کوي چې وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، که دوه ډلې سره جنګېږي د ترمنځ تاسو اصلاح وکړئ. که کله کوم شي کې ستاسو جنجال پیدا کېږي، وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی الرسول، فردوه الی الله والرسول. وایي که تاسو په یو شي کې جنجال پیدا کېږي نو هغه تاسو وایي د الله او د رسول احکامو ته وړاندې کړئ، د هغې په اساس باندې په دې کې تصمیم ونیسئ. نو زموږ هم ولسي مکلفیتونه او مجبوریتونه دي، هم اسلامي هدایات موږ ته دا حکم کوي، هم د مشورتي جرګې هدایات دي او هم زموږ هغه اعلامیه ده چې په همدغه ورځ باندې صادره شوې ده. نو په حقوقي لحاظ باندې موږ باید یو مبنا ولرو. موږ یوازې د دوحې په توافقنامه باندې چې فقط د طالب او د امریکایانو ترمنځ شوې ده په دې اتکا نشو کولی، ځکه موږ د یو جهت په طرف باندې باید خپل یو اساس او مبنا ولرو. دغه اختلافي ټکي نه بر علاوه یو بل اختلافي ټکی چې هغه مطرح شوی دی چې طرزالعمل کې مطرح شوی او تر اوسه پرې توافق نه دی شوی، هغه د اهل تشیع د شخصي اعمالو موضوع ده. دا مسله ولې جنجالي شوه؟ طالبانو غوښتنه څه ده او څه به کېږي په دې برخه کې؟ اصلا دغه ماده زموږ په پیشنهاداتو کې موجوده نه وه. زموږ پیشنهاد دوی پیشنهاد وکړو چې باید د اختلاف په وخت کې یو مرجع معلومه اوسي چې هغه په قضایاو کې بیا فیصله وکړي او تصمیم ونیسي. دا اختلاف عمومي و که نه یوازې دیني نصوصو په یا زه راځم هم دې مسلې ته. دا پیشنهاد اصلا نه و، ضرورت د دې مادې اصلا نه و. موږ په هغه وخت سره چې بحث کوو خو دوی پیشنهاد کړه چې کله دوی پیشنهاد کړه موږ همداسې ومنله چې کله کوم مسایلو کې مشکل پیدا کېږي د علماو یو هیئت ته به موږ دا مسله حواله کوو. دوی ټینګار کوو چې نه د حنفي فقې په اساس باندې دا مسایل مطرح شي. دې کې شک نشته د افغانستان زیات قاطع اکثریت د حنفي فقې پیروان دي او سني مذهب دی. دا نو موږ بیا مجبوري چې
د هغه اقلیتونو مذهبي اقلیتونو اهل تشیع دینی اقلیت نه دی، مسلمانان دي، مذهبي اقلیت دی چې د امام جعفر صادق د فقه پیروي کوي. نو موږ په دې خاطر چې موږ د دې اساس نه او د دې بنیاد نه یو اختلاف ته اشاره نه کړي، یو بوی د اختلاف نه راغلی. نو چې کله د حنفي فقه یادونه کیږي، موږ د اساسي قانون په اساس باندې د اهل تشیع د شخصي احوالو مسله هم ورسره یاده کړې ده. نو موږ په طبیعي توګه باندې چې کله دا ځای د بحث نه واستن باید دلته نه وی راوړل شوی، دا به د اساسي قانون باندې چې کله بحث کېدو باید هلته په دې باندې بحث شوی. دا چې دی دلته راوړلو نو موږ په دې خاطر چې د اختلاف دپاره یو بنیاد نه ایښی، یو اقلیت چې حضور نه څوک انکار نشي کولی په افغانستان کې، د متضرر کړي نه اوسي، د او شک او تشویش کې نه اچولي. نو دی دپاره باید دا حق حاصل اوسي. موږ ګورو نن چې په یمن کې کوم جنګ روان دی، دا همدغسې یو جنګ دی چې دې ته لمن وهل شوی ده. همدارنګه که په سوریه کې کوم جنجال دی، دغه د اقلیت او د اکثریت جنجال دی. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې لکه د نورو هیوادونو په شان چې ما یمن او سوریې ته اشاره وکړله، موږ داخلي مذهبي اختلافات ولرو او د هغې بنا باندې بیا نور جنګونه رامنځته شي. موږ سر د وخت نه د دې مخه نیسو. د یمن او سوریې مسلې ته مې اشاره وکړه. د مذاکراتو په پیل نه وړاندې توقع دا وه چې مذاکرات که پیلېږي نو تاوتریخوالی به درېږي یا حد اقل کمیږي به. داسې ونه شو ولې؟ بلې په توقع خو همدا وه، د مشورتي جرګې سپارښتنې هم همدا وې، زموږ د ولسونو غوښتنه هم همدا وه، د اسلامي هدایاتو احکام هم همدا دي او چې باید د مسلمانانو ترمنځ صلح او اوربند رامنځته شي. دا چې زموږ مقابل جانب دي ته تر اوسه آمادګي نه ده ښودلې، زموږ پیشنهاد دی، زموږ د ولسونو پیشنهاد دی. تقریبا دا سوال هغې ته راجع کېږي چې ولې دی دې ته آمادګي نه ښیي. زموږ هیله دا ده چې کله اجنډا نهایي کېږي دی موږ سره په دې توافق وکړي. صحیح. د رسنیو ونډه څنګه ګورئ د مذاکراتو پرمختګ په برخه کې؟ کومک یې کړی دی که څه رقم؟ د رسنیو په رابطه باندې خو زما پیشنهاد دا دی چې بهتره به دی چې متفرقه او یعنې خوري وري مصاحبې ونه شي. د یو میکانیزم د لارې نه چې زموږ دواړه هیئتونه چې مطبوعاتي ټیمونه لري د دوی په توافق باندې چې په کوم شیان توافق ته رسیږي باید هماغه اعلام او متباقي چې جنجال دی ورباندې یا حل شوي نه دي، کاملا حل نه دي، هغه باید رسنیو سره بحث نه شي، ځکه دا بیا دلته بې باوري زیاتوي، مشکلات ایجادوي. نو تر دغه ساعته پورې چې کومې څرګندونې شوي دي یو طرف نه بلکې دواړو کړي دي، البته زیات یو کمې به پکې اوسي. په آینده کې زما وړاندیز او پیشنهاد دا دی او زموږ هیئت هم په دې عقیده دی چې د مطبوعاتو سره مصاحبې، مرکې او څرګندونې کنټرول او د هغه پالیسۍ په اساس باندې مخته لاړې شي چې کوم زموږ مطبوعاتي ټیم یې تنظیموي. د وروستۍ پوښتنې په توګه د مذاکراتو پرمختګ په اړه دواړو لورو تعهد څنګه ګورئ؟ خپل تعهد تاسو به معلوم وي، که د مقابل لوري تعهد په اړه نظر ورکړي د کتو سره چې دوه اونۍ تاسو سره ناسه پاسه درلودله. بلې موږ په خپل تعهد باندې سل په سلو کې مطمئن یو او موږ چې د کوم فکر او ارادې او نظر سره راغلي په هغې کې ډېر صداقت دی، په هغې کې ډېر اخلاص دی او زموږ هدف دا دی چې څومره عاجل ممکن وي چې په دې ملک کې دا جنګ قطع شي، څومره عاجل ممکن یو پایدار او عادلانه صلح دې هېواد ته راشي او څومره چې عاجل ممکن اوسي موږ په افغانستان کې امن، صلح او خوشحالي وګورو. کوم برخې د مقابل جانب پورې تعلق لري موږ په هغې باندې ډېر بدګمانه نه یو چې حتما به ګنې هغې مخالفت کوي او یا به ګنې دا صلح نه مني او یا به دا مذاکرات قطع کوي. هغې به هم د خپلو ظروفو د شرایطو په بنا باندې تصمیم نیسي. زموږ پیغام هم دی ته دا دی چې راځئ چې کوم نیت او اراده باندې موږ دلته راغلي یو د ولسونو غږ را سره دی، دا ولسونه تاسو پورې هم تعلق لري، تاسو هم د ولسونو غږ موږ سره بدرګه کوي او نور دې بدبختۍ ته، دې مرګ ژوبلې ته او دې انفجارات او مرګ او وژنې ته نور د پای ټکی کېدو او تر څو پورې چې موږ په افغانستان کې یو سوله ییز حالت رامنځته نه کړو او امن را نشي، موږ هیڅ کارونو ته رسیدګي نشو کولی. که هغه زموږ صحت دی، که هغه زموږ تعلیم دی، که هغه زموږ ترقي ده، که هغه زموږ د زیرزمیني ذخایرو را ایستل دي، که هغه د هیوادونو سره تعلقات دي، که هغه زموږ رقابت دی د دنیا سره، نو دا ټول هغه شیان دي چې دا جنګونه یې چې د دې معنی ګرځېدلي دي. نو موږ د هغې ورځې په امید باندې چې الله د صلح یو فضا حاکمه کړي او عادلانه صلح راشي او موږ د خپلو اهدافو ته ورسېږو. ډېره مننه مولوي صاحب. سلامت اوسئ. تاسو نه مننه. قربان.